حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې دا د همدردۍ میاشت ده. د سړي په زړه کې په بل مسلمان هم شفقت راځي. مخکې چې اول موږ ویلې حکمت دا ده چې بل په لوږه هم خبر شي. رزق کې وسعت راځي. د مسکین په کور کې هم خدای رزق وسعت، خو زړو ته د خلکو خدای همدردي ور واچوي. اوس نو لویه ثواب دغه ځای ته وګوره. من فطر صائما، یو سړي روژه نیولې، بل جګ شو او روژتي ته یې روژه ماتی ورکړه. په دغه روژه ماتي دغه ورکوونکي ته خدای پاک څو انعام ورکوي. یو نه، موږ خو مشهوره یو اورو. یو دغه ته په دا روژه مات ورکولو خدای د تیرو ګناهو مغفرت کوي، ګناه یې ورمات کوي. یو. دوم، الله تعالی د ده په باب کې فیصله وکړي د عتق من النار، د جهنم نه یې خلاص کړي. دریم، ده چې هغه ته روژه ماتی ورکوي، هغه چې د سهار نه تر بېګا لوږه او تنده څومره تکلیفونه تیر کړي، هغه ته چې خدای پاک څومره ثواب ورکوي، په دا روژه ماتي د هغه د روژې غوندې پوره ثواب خدای پاک تا ته هم درکوي، هغه ته یې هم نه ورکوي. که موږ لږ احساس دا د دنیا محبت خدای پاک دې موږ د زړونو وباسي. یو سړي ته روژه ماتی ورکړو، د یوه سړي د روژې ثواب یې وګټو. یوه سړي ته 100 نفرو ته روژه ماتی ورکړو، د 100 د روژو ثواب یې په یوه ورځ وګټو. یوه سړي 100 نفرو ته روژه ماتی ورکړو، په یوه ورځ یې د 100 روژو ثواب وګټو. دغسې علی هذا القیاس عرب مبارکین اوس هم دا ډېر بهترین صفت لري چې دا د سخاوت ده. خو سخاوت صفت خدای پاک کې دا فکر ده چې آخرت اوس د دومره ډېرو روژتیانو روژه چې ماته کړي. ما بېګا هم سوچ کوه، دا موږ په مدرسه کې داخلي چې اوسېږي ټول عدد ناظم صاحب څومره ده؟ کشران و مشران ټول 500 شاوخوا نفر دي که نه دي؟ د دورې اوس 4,500 ته تقریبا ذاتي رسیږي. دا اوس داخله شروع ده، را روان دي په ورځ کې 2 و 3 و 5 پسې را روان دي. دا د فنونو والا ده، د لاندې درجو والا ده، چړیان چې دا دلته موجود دي. که چې یو سړی 500 نفرو ته یوه ورځ روژه ماتی ورکړي، یوه ورځ ډېرې په وس نه ده پوره، د یوې ورځې د 500 روژو ثواب یې په روپیو واخیست. خو په موږ روپۍ ګرانې دي، دا دومره ثواب نه اخلو. علما غریبانان کور په کور ګرځي، د چندو نارې ورته وایي، په دې سخته ده، خپله خو نه پسې ورځو. ثواب ته موږ محتاج یو که ملاره ته محتاج ده. خو چې په دا پوه شوې، دا مخکې ورځو کې څوک راغلي وو، ما سره یې څه کار وو چې جګ شو، دا یو راتاو شو، وایي د مدرسې خو به څه ضرورت نه وي. ما ورته وخندل، مالې مدرسه خو ټول عمر مجبوره ده. خو دا سړي کې احساس وو چې اوس طالبان یې ولده، دا بلډینګ د هغه یې چې ولده چې خو دلته خو ډېر خلک اوسېږي، وایي څه ضرورت خو به نه وي، مالې مدرسه خو ټول عمر مجبوره ده. مدرسه خو د خلکو په تعاون چلېږي. دوی ویلې ښه زه به 6 لکه افغانۍ درته راوړم. سړی چې هسې په پښتو کې مثال درکړم، د تا ډېر نږدې دوست وي، ته لګیا یې په یو کار خټ یې کوې، ستړی هیلاکي، دی راغی دلته، ته یې ولیدې، یم دوست، سلام علیکم، څنګه یې جوړ یې، په خیر یې، طبیعت ښه ده، او خدای په امان درنه روان شو، ګیلمن کېږي که نه؟ چې ستړی هلاک و، ملګری مې دوست مې، خو چې لږ مخ خو دې راسره کړی وی، ډېر دغسې روان شي. ډېر بیا داسې دي چې سات غواړي، که څه خدمت ته ضرورت وي، خو وینې په سترګو چې هغه غریب مجبوره ده، ستړی ده، خو ضرورت ده، هغه خو د شرم هم یې چې نه نشته ضرورت. خو لوی دوست مخلص وایي هغه ده چې ته لګیا یې، دغه نه سات کوي نه انتظار کوي، ویلې د سړی مجبوره ده دستي لګیا شي. الله ته دغه عمل ډېر محبوب ده.